أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناهړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. په باوري ډول هغه مؤمنانو برای منځلای دی چې په خپل منځ کې خشوع غوره کوي، یعنی عاجزي او تواضع څرګندوي، له عبث خبرو څخه لرې اوسي، د زکات په کړنچارې عمل کوي، د خپل شرمځایونو ساتنه کوي پرته له خپلو میرمنو او هغو ښځو څخه چې د هغو وینځي وي چې پر هغو باندې په جنسي نږدېوالي هغوی د پړه کېدو وړ نه دي. البته که څوک له هغې پرته نور څه وغواړي همغوی زیاتي کوونکي دي. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. او هغه کسان به چې د خپل امانتونو او د خپل ژمنو او تړونونو لحاظ ساتي او هغه چې د خپل منځونو ساتنه کوي، همدغه کسان هغه وارثان دي چې په میراث کې به فردوس عمومي او په هغې کې به د تل لپاره هستوګن وي. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. بشکه چې موږ انسان له مکنې نرۍ خټې څخه جوړ کړ. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. بیا مو هغه په محفوظ ځای یعنی رحم کې په څڅېدلي څاڅکي یعنی نطفه تبدیل کړ. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. بیا مو هغه څاڅکي ته د برغند یعنی تړلې وینې بڼه ورکړه. بیا مو برغند یعنی تړلې وینه د غوښې بوټۍ وګرځوله. بیا مو د غوښې بوټۍ هډوکي جوړ کړل. بیا مو هډوکو ته غوښه ور واغوستله. بیا مو هغه یو بل مخلوق جوړ کړ. نو خورا زیات برکت ناک دی الله تر ټولو کاریګرو ښه کاریګر. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. بیا له هغه وروسته ارومرو ستاسې مړه کېدل دي. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. بیا د قیامت په ورځ به په یقیني ډول تاسې راپاڅول شئ. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. او ستاسې د پاسه مونږ لارې یعنی طبقې جوړې کړې، د هستونې یعنی خلقت له چارې سره مونږ څه نااشنا نه وو. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. او موږ له اسمانه له صحیح حساب سره سمې په یوه ټاکلې اندازه اوبه ورولې او هغه مو په ځمکه کې تم کړي او موږ د هغو په له منځه وړلو قادر یو. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون.
بیا د هغو اوبو په وسیله موږ ستاسو لپاره د خرماو او انګورو باغونه پیدا کړل. ستاسو لپاره په دغو باغونو کې ډېرې خوندورې میوې دي او له هغو نه تاسو روزي په لاس راوړئ. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. او موږ هغه ونه هم پیدا کړه چې له تورې سینا نه راوځي، تیل هم لري او د خوړونکو لپاره کتغه هم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. او حقیقت دا دی چې ستاسو لپاره په څارویو کې هم یو درس دی. د هغو په ګېډو کې چې څه دي له همغو نه موږ یو شی یعنې له شیدو په تاسې څښو او ستاسو لپاره په هغو کې ډېرې نورې ګټې هم دي. تاسې د هغو له غوښې نه خورئ او پر هغو او کښتیو باندې سپرېږئ. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. مون نوح د هغه قوم ته ولېږه. هغه وویل ای زما قومه د الله بندګي وکړئ، له هغه پرته ستاسې لپاره کوم بل معبود نشته. آیا تاسې نه وېرېږئ؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. د هغه قوم او هغه سردارانو چې لمنلو نه انکار وکړ، ویل چې دا سړی هیڅ نه دی مګر یو بشر دی ستاسې په څیر. د دې غوښتنه دا ده چې پر تاسې لوړتیا ولري. که الله لېږلی په رښتې به یې لېږلې وه. دا خبره خو موږ هېڅکله د خپل پلار نیکه په وختونو کې له سره اورېدلې نه ده چې بشر د پیغمبر په توګه راشي. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. هیڅ نشته. خبره دا ده چې په دې سړي باندې د لیونتوبه حمله راغلې ده. لږ وخت نور هم وګورئ ښایي پوسه شي. قال رب انصرني بما كذبون. نوح وویل پروردګار دغه خلکو چې زه دروغجن ګڼلی یم نو اوس هم دا ته زما ملاتړ وکړه. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. مون هغه ته وحی وکړه چې زموږ تر څارنې لاندې او زموږ له وحی سره سم کښتۍ جوړه کړه. بیا کله چې زموږ امر وشي او تنور وخوټېږي نو له هر ډول ځناورو نه یوه جوړه یعنې نر او ښځه در سره واخله، په هغې کې سپور شه او خپل اهل او کورنۍ هم در سره واخله. له هغو کسانو څخه پرته چې د هغو پر خلاف مخکې فیصله شوې ده. او د ظالمانو په باب ماته څه مه وایه، دوی اوس غرقېدونکي دي. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. بیا کله چې ته له خپلو ملګرو سره په کښتۍ کې سپور شوې نو ووایه هغه خدای ته شکر دی چې ماته یې له ظالمانو څخه نجات راکړ. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. او ووایه پروردګاره ما په برکتناک ځای کې ښکته کړه او ته ډېر ښه ځای ورکوونکی. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين.
په دې قصه کې سترې نښانې دي او موږ رومرو آزمویښت کوونکي. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين له هغه وروسته موږ یو بل دور قوم راپورته کړ. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. بیا مو په هغو کې په خپله د همغه قوم یو پیغمبر ولیږه چې هغو ته یې بلنه ورکړه چې د الله بندګي وکړئ. ستاسې لپاره له هغه پرته کوم بل معبود نشته. آیا تاسې ویرېږئ نه؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. د هغه قوم کوم مشرانو چې له منلو نه انکار وکړ او د آخرت راتګ دروغ وګاڼه او هغوی مونږ د دنیا په ژوندانه کې آسوده ساتلي وو. هغه ویل دا سړی بل هیڅ نه دی مګر ستاسې په څېر یو بشر دی. تاسې چې څه خورئ دی همغه خوري او تاسې چې څه څښئ دی همغه څښي. اوس که تاسې د خپل ځان په څېر د یو بشر اطاعت ومانه نو تاسې په زیان کې ولوېدلی. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. آیا دای تاسې ته خبر درکوي چې کله تاسې مړه او خاورې شئ او د هډوکو ډیرۍ درڅخه جوړه شي په هغه وخت کې به تاسې له قبرونو څخه راویستل شئ؟ لرې ده، بیخي لرې ده دغه وعده چې له تاسې سره کیږي. ژوند نور څه نه دی مګر یوازې د همدې دنیا ژوند دی. همدلته مرو او ژوندي کیږو او موږ هېڅکله راپاڅول کېدونکي نه یو. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. دغه سړی د خدای په نوم باندې محض یې دروغ جوړوي او موږ هېڅکله د ده منونکي نه یو. قال رب انصرني بما كذبون. پیغمبر وویل پروردګاره دغه خلکو چې زه دروغجن ګڼلی یم اوس هم دا ته زما مرسته وکړه. قال عما قليل ليصبحن نادمين. په جواب کې وویل شول نږدې ده هغه وخت چې کله دوی په خپلو کړو پښیمانه شي. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. په پای کې برابر له حق سره سم یوې سترې هنګامې هغوی ونیول او موږ هغوی د اوبو د سرخه دلو غوندې وغورځول. لرې دې وي ظالم قوم د الله له مرحمت څخه. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. بیا موږ له هغو وروسته نور قومونه راپورته کړل. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. هیڅ یو قوم له خپل اجل څخه مخکې له منځه نه ځي او نه هم ترې وروسته کیږي. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. بیا مون پر لپسې خپل پیغمبران ولېږل هر قوم ته چې د هغو پیغمبر راغی هغه یې دروغجن وګاڼه او موږ له قوم نه وروسته بل قوم پر لپسې هلاک کړل ان تر دې پورې چې هغوی مو افسانې وګرځولې نفرین پر هغو خلکو چې ایمان نه راوړي. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين
إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. بیا موسی او د هغه ورور هارون له خپلو نښانو او څرګند سنت سره فرعون او د هغه د سلطنت راکینو ته ولېږل، خو هغوی تکبر وکړ او ځان یې لوړ وګاڼه. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. ویل آیا موږ د ځان غوندې دوه انسانانو باندې ایمان راوړو او انسانان هم داسې چې د دوی قوم زموږ بندګي کوونکی دی. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. نو هغوی دواړه یې دروغجن وګڼل او له هلاکېدونکو څخه وګرځېدل. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. او موسی ته مونږ کتاب یعنی تورات ورکړ تر څو چې خلک ورڅخه هدایت ترلاسه کړي. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. او د مریم زوی او د هغه مور مونږ یوه نښانه وګرځوله او هغوی ته مو په یوه هسکه مینه کې ځای ورکړ چې د ډاډینې ځای او چینې پکې بهېدلې. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ای پیغمبرانو پاک شیان وخورئ او نیک عمل وکړئ، تاسې چې هر څه کوئ زه ورباندې ښه پوهېږم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. او دا ستاسې امت ایکي یو امت دی او زه ستاسې رب یم، نو له همدا ما څخه وویرېږئ. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. خو وروسته خلکو خپل دین په خپلو منځو کې ټوټه کړ، له هرې ډلې سره چې څه دي هغوی په همغه خوشحاله دي. فذرهم في غمرتهم حتى حين. ښه نو پرېږده دوی چې په خپل غفلت کې ترې یوې ټاکلې نېټې پورې ډوب وي. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. آیا دوی دا انګیري چې مونږ چې په مالونو او اولادونو کې له دوی سره مرسته کوو نو ګویا دوی ته په ښېګڼو ورکولو کې اخته یو؟ نه، د اصلي موضوع له دوی سره شعور نشته. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. په حقیقت کې هغه کسان چې د خپل رب له ویرې لړزي او هغه کسان چې د خپل رب پر آیاتونو ایمان راوړي او هغه کسان چې له خپل رب سره هیڅوک نه شریکوي او د هغو دا حال دی چې ورکوي هر څه چې ورکوي او زړونه یې له دې فکر نه لړزيږي چې د خپل رب لوري ته زمونږ ورګرځېدل دي. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. همدا خلق د ښېګڼو خواته ځغلېدونکي او د مسابقې په کولو د هغو ترلاسه کوونکي دي. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. مونږ هیڅوک د هغه له وسې نه پورته نه په تکلیف کوو او له مونږ سره یو کتاب دی چې د هر یو د حال رښتیا ښوونکی دی او پر خلکو به په هیڅ حال تیری ونه کړی شي. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. خود دغه خلق له دې موضوع نه خبره دي او د دوی عملونه هم د هغې کړنلارې چې یادونه وشوه پر خلاف دي. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون.
دوی به تر هغه پورې خپل دغه عملونو ته دوام ورکړي چې کله موږ د دوی عیاشان په عذاب کې راګیر کړو نو بیا به دوی په کوکو او فریادونو شي. لا تدعوا اليوم إنكم منا لا تنصرون. هغو ته ویل کېږي اوس کوکې مه وهئ، اوس به زموږ له لوري تاسې ته څه مرسته در نه کړی شي. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكثون مستكبرين به سامرا تهجرون. په یاد لرئ چې زما آیاتونه دراوړل کېدل خو تاسې د پیغمبر د غږ په اورېدلو په خپلو پوندو شاته تاویدونکي تښتېدلئ. د خپل غرور له امله مو هغه له سره په زړه کې نه راوستله. په خپلو د شپې په جلسو کې لرې له نورو څخه مو پرې تبصرې او افسانې کولې. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. نو آیا دې خلکو هیڅ کله د خدای په دې کلام باندې غور نه دی کړی؟ یا هغه داسې څه راوړي دي چې هیڅ کله د هغو څخه مخکې نسلونو ته نه و راغلي؟ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. یا دا چې له خپل پیغمبر سره هیڅ کله آشنا نه و چې د ناآشنا سړي په توګه له هغه نه منکري؟ أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. یا دوی په دې خبره قائل دي چې هغه لیونی دی؟ نه بلکې هغه حق راوړی دی او د هغو د زیاترو حق بدی سي. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. او که چیرته حق د دوی په غوښتنو پسې تللی وای نو د ځمکې او اسمان او د هغو د هر څه نظام به ګډوډ شوی و. نه بلکې موږ د هغوی خپل ذکر یعنی حق خبره هغو ته راوړې ده او هغوی له خپل ذکر یعنی حق خبرې څخه مخ اړوي. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. آیا ته له دوی نه څه غواړې؟ ستا لپاره ستا د رب درکړه ډېره ښه ده او هغه ډېر ښه روزي ورکوونکی دی. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. ته خو دوی سمې لارې ته بلې خو کوم کسان چې آخرت نه مني هغوی له سمې لارې نه اوښتل غواړي. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. که موږ پر دوی رحم وکړو او هغه کړاو ایسته کړو چې دوی اوس پکې اخته دي نو دوی به په خپله سرکشۍ کې بیخي لالاهنده شي. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. خو د دوی حال دا دی چې موږ دوی په کړاو اخته کړل بیا هم دوی د خپل رب په وړاندې سر ښکته نه کړ او نه عاجزي غوره کوي. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. البته کله چې د دوی وار راشي چې موږ پر دوی باندې د سخت عذاب دروازه پرانیزو نو ته به په ناڅاپي ډول وګورې چې په دې حالت کې دوی له هرې ښېګڼې نه ناامیده دي. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هغه خو د همدا الله ذات دی چې تاسې ته یې د اورېدو او لیدو قواوې درکړي او د فکر کولو زړه یې درکړه خو تاسې ډېر لږ شکر ویستونکي یاست. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ما هغه ذات دی چې تاسې په ځمکه کې خواره کړئ او د همغه لوري ته به تاسې یو ځای وروستل شئ.
وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون هماغه ژوند بکی او هماغه مرګ ورکوي د شپو ورځو اوریدل راوړېدل د همغه د قدرت په لاس کې دي آیا تاسو په دې خبره نه پوهیږئ بل قالوا مثل ما قال الأولون خو دوی هماغه څه وایي چې د دوی مخکنیو ویلي دي قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون دوی وایي آیا کله چې مونږ مړه خاورې شو او د هډوکو ډیرې وګرځو نو مونږ به بیرته ژوندي راپاڅول شو لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين مونږ همدغه وعدې ډېرې اورېدلې دي او له مونږ مخکې زمونږ پلرونو نیکونو هم اورېدلې دي دا محض زړې کیسې دي قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون دوی ته ووایاست که پوهیږئ چې دغه ځمکه او د هغې هر څه دي چا دي سيقولون لله قل أفلا تذكرون دوی به ارومرو وایي د الله ووایه نو بیا تاسې ولې نه په خود کېږئ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم له دوی نه پوښتنه وکړه د او آسمانونو او ستر عرش څښتن څوک دی سيقولون لله قل أفلا تتقون دوی به ارومرو وایي الله ووایه نو تاسې ولې نه ویریږئ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون دوی ته ووایاست که پوهیږئ د هر څه وس واک د چا په لاس کې دی او څوک دی هغه ذات چې پناه ورکوي او د هغه په مقابله کې هیڅوک پناه نشي ورکولی سيقولون لله قل فأنا تسحرون دوی به ارومرو وایي چې دا خو یوازې د الله کار دی ووایه نو بیا تاسې له کومې خوا غولول کېږئ بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون کومه چې حق خبره ده هغه مونږ د دوی مخې ته راوړې ده او هیڅ شک نشته چې دوی دروغجن دي ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون الله هیڅوک خپل اولاد نه دی نیولی او له هغه سره کوم بل خدای نشته که داسې وای نو هر خدای به خپل مخلوق راخیستی بیل شوی به او بیا به یو پر بل باندې برلاسي کوله الله له دغو خبرو نه پاک دی چې دوی جوړوي عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون پخکارو او پټو پوهیدونکی ده هغه له هغه شرک نه ډېر لوړ دی چې دوی فیصله کوي قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين ای محمد دعا وکړه چې پروردګاره د کوم عذاب چې دوی ته اخطار ورکول کیږي که ته هغه زما په موجودیت کې پرې راولي نو ای زما ربه ما په دې ظالمانو کې مه شاملوه وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون او حقیقت دا دی چې موږ ستا تر نظر لاندې د هغه شي د راوستلو پوره قدرت لرو چې د هغه اخطار موږ دوی ته ورکوو ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون ای محمد د بدی مخنیوي په هغه توګه وکړه چې ډیره ښه وي کومې خبرې چې هغوی په تا پورې تړي هغه موږ ته ښې څرګندې دي وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون او دعا وکړه چې پروردګاره
زه د شیطانانو له هڅونو یعنی وسواس څخه تا ته پناه دروړم بلکې ای زما ربه زه خو له دې نه هم پناه غواړم چې هغوی ماته راشي حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون دا خلق بل خپل کړو ورونه لاس و نخلی تر دې پورې چې کله له هغونه کوم یو ته مرګ راشي نو به وایي چې ای زما ربه ما همغه دنیا ته بیرته ولېږه چې زه ورنه راغلی یم ایله ده چې زه اوس ښه عمل وکړم هیڅکله نه دا خو صرف یوه خبره ده چې هغه بابیزه وایي اوس د دې ټولو مړه کېدونکو تر شا د دوهم ژوندانه تر ورځې پورې یوه پرده خنډ ده فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون نو څنګه چې شپېلۍ پوکړای شوه بیا به د هغو په منځ کې کومه خپلوي پاتې نشي او نو به هغوی یو له بل نه پوښتنه وکړي فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون په هغه وخت کې چې د چا د ښو عملونو پله درنه وي همغوی به بری ومومي ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون او د چا چې د ښو عملونو پله سپکه وي همغه کسان به وي چې خپل ځانونه یې په زیان کې وغورځول هغوی به په دوزخ کې د تل لپاره اوسیږي تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون اور به د هغو د مخونو په ستوکه یې ورید کړي یعنی وسوځوي او د هغو ژامې به له غړې راووځي ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون هغو ته به وویل شي آیا تاسې هغه خلک نه یې چې زما آیاتونه درته اورول کېدل خو تاسې هغه دروغ ګڼل قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين هغوی به ووایي ای زمونږ ربه زمونږ بدبختي پر مونږ خوره شوې وه په رښتیا چې مونږ ګمراه خلک وو ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ای پروردگاره اوس مونږ له دې ځایه وباسه که بیا مونږ داسې قصور وکړ نو ظالمان به یو قال اخسئوا فيها ولا تكلمون الله تعالی به جواب ورکړي زما له مخې لرې شئ په همغه کې پراته اوسئ او له ما سره خبرې مه کوئ إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون تاسې خو هماغه خلک یې چې زما ځینو بندګانو چې کله ویل چې ای زمونږ پروردګاره مونږ ایمان راوړو مونږ ته بښنه وکړه پر مونږ رحم وکړه ته تر ټولو رحم کوونکو څخه زیات رحیم نو تاسې په هغو پورې مسخرې وکړې تر دې پورې چې د هغو دښمني له تاسې نه دا هم هیره کړه چې زه هم څوک یم او تاسې په هغو پورې خندل إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون نن ما د هغو د هغه صبر دغه میوه ورکړې ده چې همغوی بریالي دي قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين بیا به الله تعالی له هغو نه پوښتنه وکړي ووایي تاسې په ځمکه کې څومره کلونه اوسېدلی قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين هغوی به ووایي مونږ یوه ورځ یا د یوې ورځې یو څه برخه هلته اوسېدلي یو له شمار کوونکو څخه پوښتنه وکړه
قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون وبویل شي لږ وخت اوسېدلی کاش کې تاسو په دې باندې په هغه وخت کې پوهېدلی أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ایا تاسو انګیرلی وه چې مونږ تاسې بابیزه پیدا کړي یاست او زمونږ لوري ته ستاسې هېڅکله راګرځېدل نشته فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم نو لوړ او پورته دی الله حقیقي پاچا له هغه پرته بل هیڅ کوم خدای نشته د ستر عرش څښتن دی ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون او څوک چې له خدای سره کوم بل معبود بلی چې د هغه لپاره له هغه سره څه دلیل نشته نو د هغه حساب د هغه له رب سره دی دغسې کافران هېڅکله نشي ژغورل کېدی وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ای محمد ووایه زما ربه بخښنه وکړه او رحم وکړه او ته تر ټولو رحم کوونکو څخه ښه رحیم یې بسم الله الرحمن الرحيم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون دا یو صورت دی چې موږ دا نازل کړی دی او دا موږ فرض کړی دی او په دې کې موږ روښانه لارښوونې نازلې کړي دي ښایي چې تاسو درس واخلئ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين زناکار ښځه او زناکار نارینه له دواړو نه هر یو 100 دورې ووهئ او پر دوی باندې د زړهسوي احساس دی د الله د دین په باب په تاسې کې نه راپارېږي که تاسې پر الله تعالی او د آخرت په ورځ باندې ایمان لرئ او هغو ته د سزا ورکولو په وخت کې د مؤمنانو یوه ډله موجوده وي الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين زناکار د نکاح نه کوي مګر له زناکار سره یا له مشرک سره او له زناکار سره د نکاح نه کوي مګر زناکار یا مشرک او دا حرام کړی شوی ده پر مؤمنانو والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون او څوک چې په پاکلمونو ښځو باندې تور ولګوي بیا د خپل تور د ثبوت په خاطر 4 شاهدان تیر نه کړي هغوی 80 دورې ووهئ او د هغوی شاهدي هېڅکله مه منئ او هغوی په خپله فاسقان دي إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم پرته له هغو خلکو څخه چې له دې حرکت نه وروسته توبه وباسي او ځان اصلاح کړي چې الله هرومرو د هغو په حق کې بخښونکی او رحم لرونکی دی والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا
أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. او کوم کسان چې په خپل میرمنو باندې تور لګوي او له هغو سره په خپل د هغو له خپل ځان نه پرته بل کوم شاهد نه وي نو له هغو نه یو تن شاهدي دا وي چې هغه 4 ځله په الله باندې په قسم خوړلو سره شاهدي وایي چې هغه په خپل تور ویلو کې ریښتونه دی. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. او پنځم ځل وایي چې پر هغه باندې د الله لعنت وي که هغه په خپل تور ویلو کې دروغجن وي. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. او له خزنه د سزا مخنیوي په دې ډول سره کېدای شي چې هغه 4 ځله په الله باندې په قسم خوړلو سره شاهدي وایي چې دغه سړی یعنی د هغې میړه په خپل تور ویلو کې دروغجن دی او په 5م ځل کې وایي چې پر هغې باندې د الله غضب وي که هغه یعنی د هغې میړه په خپل تور ویلو کې ریښتونه وي. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. که پر تاسو خلکو د الله فضل او د هغه رحم نه وای او دا خبره نه وای چې الله خورا ښه پام لرونکی او د حکمت خاوند دی نو پر میرمنو باندې د تور ویلو موضوع به تاسو په لوی کړکېچ کې غورځولي وای. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. کوم کسانو چې دغه بهتان جوړ کړی دی هغوی ستاسې له من څخه یوه ډله ده. دغه پیښه د ځان په باب شر مه ګڼئ بلکې دا هم ستاسې لپاره خیر دی. چا چې په دې کې هر څومره برخه واخیستله هغه هموغومره ګناه راغونډه کړې ده او چا چې د دې مسؤلیت لویه برخه په غاړه واخیستله د هغه لپاره خو لوی عذاب دی. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. په کوم وخت کې چې تاسو هغه اوریدلی وو په همغه وخت کې مؤمنانو نارینه او مؤمنو ښځو خود په خپله ولې ښه ګمان نه کړ او وی نه ویل چې دا ښکاره بهتان دی. لولا جاءوا عليه ب4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. هغوی د خپل تور د اثبات لپاره 4 شاهدان ولې رانه وستل اوس چې هغوی شاهدان نه راولي د الله په نزد هم هغوی دروغجن دي. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. که پر تاسو باندې په دنیا او آخرت کې د الله فضل او رحم او مهرباني نه وای نو په کوم خبرو کې چې تاسو غورځېدلی وي د هغو په مجازات کې به لوی عذاب درته رسېدلی. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لګزیر شي په هغه وخت کې تاسو څنګه سخته غلطي کوله چې کله تاسو له وی ژبې نه بل ژبې دغه دروغ پر لپسې نقل کول او تاسو په خپل خلوص سره هغه څه ویل چې د هغه په باب تاسو څه علم نه درلود. تاسو دا یو عادي خبره ګڼله په داسې حال کې دا د الله په نزد ډیره لویه خبره وه. ولولا إذ
سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ولی تاسو د دې په اورېدلو سره ونه ویل چې له موږ سره دغسې خبره له خولې څخه راویستل نه ښایي؟ سبحان الله، دا خو یو لوی بهتان دی. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. الله تاسو ته نصیحت کوي چې په آینده کې هیڅکله داسې حرکت ونه کړئ که تاسو مؤمنان یې. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. الله تاسو ته روښانه هدایات درکوي او هغه پوه او حکمت لرونکی دی. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. کوم کسان چې غواړي چې د مؤمنانو په ډله کې فحشا خوره کړي، هغوی په دنیا او آخرت کې د دردناک عذاب وړ دي. الله پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. که پر تاسو باندې د الله مهرباني او د هغه رحم او کرم نه وای، او دا خبره نه وای چې الله ډیر زیات مهربان رحم لرونکی دی، نو دغه شی به چې اوس تاسو په منځ کې خور کړی شوی وو، ډیر ناوړه نتیجې به منځ راوړي. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. اے مؤمنانو، د شیطان پر نقش قدم یعنی پلن مزي، هر څوک چې په هغه پسې لاړ شي نو هغه خو به هغه ته د فحشا او بدۍ امر وکړي. که پر تاسو باندې د الله مهرباني او رحم او کرم نه وای، نو له تاسو څخه هیڅ یو نشو تزکیه کېدای. خو د الله چې هر چاته خوښه شي تزکیه کوي، او الله اوریدونکی او پوهیدونکی دی. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. لتاسنه چې کوم کسان د مالی وس او قدرت خاوندان دي، هغوی د دې خبرې قسم نه کوي چې له خپلو خپلوانو مسکینانو د خدای د لارې مهاجرینو سره مرسته ونه کړي. هغوی باید معاف کړای شي او ورڅخه تیریدنه وشي. آیا تاسو نه غواړئ چې الله تاسو ته بخښنه وکړي؟ او د الله صفت دا دی چې هغه بخښونکی مهربان دی. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. کوم کسان چې پر پاکلمنو نه خبره مؤمنو ښځو باندې تورونه ټپي، پر هغو باندې په دنیا او آخرت کې لعنت وکړای شو، او د هغو لپاره لوی عذاب دی. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. هغوی د هغه ورځ نه هیروي چې کله د هغو خپل ژبې او د هغو خپل لاسونه پښې به د هغو په کړو وړو شاهدي ووایي. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. په هغه ورځ به الله تعالی هغه بدله هغو ته بشپړه ورکړي چې هغوی مستحق دي، او ورته څرګنده بشي چې یوازې الله حق دی د رښتیا او رښتیا ښوونکی.
الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. ناپاکی خځې د ناپاکو نارینهو لپاره دي او ناپاکه نارینه د ناپاکو ښځو لپاره. پاکې ښځې د پاکو نارینهو لپاره دي او پاک نارینه د پاکو ښځو لپاره. د دوی لمن له هغو خبرو څخه پاکه ده چې جوړونکي یې غوټه کوي. د دوی لپاره بخښنه ده او ښه روزي. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. اے مؤمنانو له خپل کورونو څخه پرته نور کورونو ته تر هغه پورې مننه وځي تر څو چې رضایت ترلاسه نه کړئ او پر کورنۍ باندې سلام وانه چوي. دا کړن لار ستاسو لپاره ډیره ښه ده. ایله د چې تاسو به دې ته پاملرنه وکړئ. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. نو که هلته مو څوک نه میندل نو مننه وځي تر څو چې تاسو ته اجازه ونشي او که تاسو ته وویل شي چې بیرته وګرځئ نو بیرته لاړ شئ. دا ستاسو لپاره ډیره پاکه کړنداره ده او تاسو چې څه کوئ الله ورباندې ښه پوهیږي. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. البته ستاسو لپاره په دې کې څه باک نشته چې داسې کورونو ته ننوځئ چې د چا د هستوګنې ځای نه وي او په هغه کې ستاسو د ګټې یا کار څه شی وي. تاسو چې څه ښکاره کوئ او څه چې پټوئ په ټولو باندې الله خبر دی. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ای پیغمبره مؤمنانو نارینهو ته ووایه چې خپل نظر تر کنټرول لاندې وساتي او د خپلو شرمځایونو ساتنه وکړي. دا د هغو لپاره ډیره پاکه کړنداره ده. هغوی چې څه کوي الله پرې خبرېږي. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. او ای پیغمبره مؤمنو خزو ته وایه چې خپل سترګې تر کنټرول لاندې وساتي
او د خپل شرمځایونو ساتنه وکړي او خپل ځان جوړونه او سنگار دې نه ښکار کوي پرته له هغه چې په خپل څرګند شي او پر خپل سینو د خپل پړونو پلوونه واچوي او غوی د خپل ځان جوړونه سنگار نه ښکار کوي مګر د دې خلکو په وړاندې میړونه پلرونه د میړو پلرونه خپل ځامن د میړونو ځامن یعنی بنجان ورونه وریرونه خریونه د خپل تبع خځې یعنی مسلمانې خپل مملوک خپل هغه لاسلاندې نارینه چې څه بل شان غرض نه لري او هغه ماشومان چې لا تر اوسه پورې د ښځو له پټو خبرو سره آشنا شوي نه وي یعنی په هغو کې جنسي غریزې نه وي راژوندۍ شوي هغوی د پر ځمکه باندې په زوره پښو وهلو سره په داسې شان تګ نه کوي چې د هغو د پټ کړي سنگار خلکو ته معلومات وشي ای مؤمنانو تاسو ټول په ګډه سره الله ته توبه وباسئ هیله ده چې برای در په برخه شي وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم لتاسنه چې کوم کسان مجرد وي او ستاسو له وینځو او غلامانو څخه چې څوک نیکان وي د هغو نکاح وکړي که هغوی بېوزلي وي نو الله به په خپل مهربانۍ سره هغوی شتمن کړي الله ښه پراختیا راوستونکی او د علم څښتن دی وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم او څوک چې د نکاح موقع ونمومي هغوی باید پاکلمونی غوره کړي تر دې پورې چې الله په خپل پیرزوینې سره هغوی شتمن کړي او ستاسو له غلامانو او وینځو څخه چې کوم کسان د یواز ورکولو په بدل کې د ازادۍ غوښتنه وکړي نو له هغو سره د مکاتبې عقد وکړي که تاسو ته معلومه وي چې په هغو کې خیر شته او هغو ته له هغه مال څخه ورکړي چې الله تاسو ته درکړی دی او خپل وینځه د خپل دنیوي ګټو لپاره فاحشه توپ ته ماړ باسي کله چې هغوی په خپل د پاکلمنۍ ژوند تیرولو غواړي او څوک چې هغوی اړ باسي نو له دې اړ ویستنې څخه وروسته الله د هغو لپاره بخښونکی مهربان دی ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين مون تاسو ته روخان لارښوونکي آیاتونه درلیږلي دي او مون تاسو ته د هغو ملتونو د عبرت وړ مثالونه هم وړاندې کړي دي چې له تاسو نه پخوا تیر شوي دي او مونږ هغه نصیحتونه کړي دي چې متقیانو ته کیږي الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس
والله بكل شيء عليم. الله د اسمانو او ځمکې نور دی. په کائناتو کې د هغه د نور مثال داسې دی چې لکه په یو تاقشه کې ډیوه بله شوې وي. ډیوه په یوه ښیښه کې وي. ښیښه داسې وي لکه د مرغلرې غوندې ځلانده ستوری، او هغه ډیوه د زیتون د یوې داسې بختورې ونې له تیلو څخه بله شوې وي چې نه ختیځه وي نه لویدیځه، چې د هغې تیل خود په خپله بلیږي، که اور ورته ونه رسیږي هم په دغه ډول د رڼا د پاسه رڼا، یعنی د زیاتېدو ټول عوامل راغونډ شوي وي. د الله چې هر چاته خوښه شي د خپل نور په لوري ورته لارښوونه کوي. هغه په مثالونو سره خلک په خبره پوهوي. هغه له هر شي نه ښه خبر دی. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. د هغه د رڼا خواته لارمندونکي په هغو کورونو کې موندل کېږي چې الله د هغو د لوړولو او په هغو کې د خپل نوم د یادولو حکم کړی دی. په هغو کې سهار او ماښام داسې خلک د هغه پاکي بیانوي چې سوداګري او راکړه ورکړه هغوی د الله له یاد نه د لمانځه ادا کولو او د زکات له ورکولو څخه نه غافل کوي. هغوی له هغې ورځې څخه ویریږي چې په هغې کې به د زړونو د اورېدلو او د سترګو د رډو ختلو وار راشي. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. او هغه دا هر څه د دې لپاره کوي تر څو چې الله د هغو د ډیرو غوره عملونو مکافات ورکړي او لا زیاتې په خپلې لورینې سره سرلوړي کړي. الله به حساب ورکړه کوي هغه چاته چې خوښ شي. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. د دې پر خلاف کوم کسان چې کافر شول د هغو د عملونو مثال داسې دی لکه چې په وچه دښته کې سراب ځلیدونکي شګې چې تږي پرې د اوبو ګمان کړی و، خو کله چې ورغی نو هیڅ یې ونه میندل، بلکې هلته الله موجود وموند چې هغه ته د هغه پوره بشپړ حساب ورکړ، او الله ژر حساب اخیستونکی دی. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. یا خو د هغې مثال داسې دی لکه په یو ژور سمندر کې تیاره چې د پاسه یوه څپه خوره شوې ده، د هغې د پاسه یوه بله څپه او د هغې د پاسه وریځ په تیاره باندې تیاره مسلطه ده. که انسان خپل لاس وباسي نو هغه هم نشي لیدلی. چاته چې الله رڼا ونه بخي د هغه لپاره بیا هیڅ رڼا نشته. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. آیتن نویني چې په پاکۍ سره الله ستایي ټول هغه مخلوقات چې په اسمانونو او ځمکه کې دي او هغه الوتونکي چې په وزرونو غوړولو سره الوزي.
هر یو د خپل منځ او سنا ستاینې کړن لار پیژني او دوی ټول چې څه کوي الله ورڅخه خبرېږي. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. د اسمانونو او ځمکې پاچاهي یوازې د الله لپاره ده او د همغه لوري ته د ټولو ورګرځېدل دي. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. آیت نویني چې الله وريز ورو خوځوي بیا د هغې ټوټې سره یو ځای کوي بیا د هغې پر راغونډولو سره یوه درنده وريز تشکیلوي بیا ته ویني چې د هغې له پوښ نه د باران څاڅکي راڅڅېږي او هغه له اسمانه د هغو غرونو په برکت چې په هغه کې هسک ولاړ دي ګلی وروي نو چاته چې خوښه شي په هغې سره زیان اړوي او چاته چې خوښه شي له هغې نه یې ژغوري د هغې د برق برېښنا سترګې برېښوي. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. همغه شپې ورځې اړوي راړوي په دې کې د سترګور یعنی د بصیرت د خاوندانو لپاره یو درس دی. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. او الله هر ساکخ له یو ډول اوبو څخه شته کړ یعنی پیدا کړ نو څوک په ګیړه خوېږي څوک په دوه پښو او څوک په څلورو پښو باندې تک وي د هغه چې څه خوښه وي پیدا کوي هغه د هر څه وس لري. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. موږ روښانه حقیقت ښوونکي آیتونه نازل کړي دي وړاندې د سمې سیخې لارې لوري ته لارښوونه چې د الله چاته خوښه شي کوي. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. دوی وایي چې موږ پر الله او پیغمبر باندې ایمان راوړی دی او موږ اطاعت منلی دی خو له دین وروسته له دوی څخه یوه ډله له اطاعت نه مخ اړوي دغسې خلک هیڅکله مؤمنان نه دي. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. کله چې د الله او د پیغمبر لوري ته بلل کېږي تر څو چې پیغمبر د دوی خپل منځي دعوا فیصله کړي نو له دوی نه یوه ډله په څنګ کېږي. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. البته که حق د دوی په جانب وي نو پیغمبر ته د امر منونکو په بڼه مراجعه کوي. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. د دوی په زړونو کې د منافقت ناروغي ده یا په شک کې لوېدلي دي یا هغوی له دې څخه ویریږي چې الله او د هغه پیغمبر به پر هغو ظلم وکړي. اصلي خبره دا ده چې ظالمان خو په خپله هم دوی دي. إنما كان قول
قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. د مؤمنانو کار خود دا دی چې کله د خدای او پیغمبر لوري ته وبل شي ترڅو چې پیغمبر د هغو شخړه فیصله کړي نو هغوی وایي چې مونږ واورېدل او مو منله. همدغه راز خلک د بري او نجات موندونکي دي. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. او هماغه کسان بریالي دي چې د الله او د هغه د پیغمبر امر ومني او له الله نه وویریږي او د هغه له نافرمانۍ څخه ډډه وکړي. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. داغه منافقان خلق د الله په نوم په کلکو قسمونو کولو سره وایي چې کته دوی ته د جهاد امر وکړي دوی به د هغه لپاره ووځي. دوی ته وایا قسم مکوي ستاسو د امر مننې حال څرګند دی ستاسو له کړو ورو څخه الله نه خبر نه دی. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وایا د الله د امر منونکي او د پیغمبر د فرمان تابع اوسئ خو که تاسو مخ واړوئ نو خو پوهیږي چې پیغمبر ته چې کومه فریضه ورلغاړي شوې ده د هغې مسؤل هغه دی او پر تاسو چې د کومې فریضې پیټه یې ښودل شوی دی د هغې مسؤل تاسو یې. که د هغه اطاعت وکړئ نو په خپله به سمه لار ومومئ. که نه نو د پیغمبر مسؤلیت خو له دې پورته نور څه نه دی چې په څرګنده روښانه توګه حکم ورسوي یعنی ابلاغ یې کړي. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الله لتاسو نه د هغو کسانو سره چې ایمان راوړي او ښه عملونه وکړي وعده کړې ده چې هغوی په ځمکه کې هماغه شان خلیفګانو ګرځوي لکه چې له هغو نه مخکې تیر شوي خلک یې ګرځولي. د هغو لپاره به د هغو هغه دین په محکمو بنسټونو ودروي چې هغه الله تعالی د هغو لپاره خوښ کړی دی او د هغو د ویرې اوسنی حالت به په امن بدل کړي. هغوی د زما بندګي کوي او له ما سره دې څوک نه شریکوي او څوک چې له دې وروسته کفر غوره کړي نو همداسې کسان فاسقان دي. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لمونځ قائم کړئ زکات ورکړئ او د پیغمبر اطاعت وکړئ هیله ده چې پر تاسو رحم وکړای شي. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. کوم کسان چې کافر دي د هغو په باب په دې غلط انګیرنه کې موسی چې هغوی به په ځمکه کې الله بې وسې کړي. د هغو هستوګنځی دوزخ دی او هغه ډیر ناکاره هستوګنځی دی. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم
من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ای مؤمنانو، لازم ده چې ستاسو غلامان او ستاسو هغه ماشومان چې لا تر اوسه پورې د پوهې سن ته نه دي رسېدلي په 3 وختونو کې د اجازې په اخیستلو سره تاسو ته راځي. د سهار له لمانځنه مخکې او غرمه چې کله تاسو جامې باسئ او د ماسخوتن له لمانځنه وروسته دا 3 وختونه ستاسو لپاره د ستر وختونه دي. له دغه پرته که هغوی به اجازه راشي نو نه پر تاسو څه ګناه شته نه پر هغو. ستاسو یو بل ته بیا راتګ وي. په دې ډول الله ستاسو لپاره د خپل ویناو څرګندونه کوي او هغه د پوهې او حکمت څښتن دی. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ والله علیم حکیم. او کله چې ستاسو ماشومان د پوهې سن ته ورسیږي نو باید هماغسې د اجازې په اخیستلو راشي لکه څنګه چې د هغو مشران اجازه اخلي. په دغه راز الله خپل آیاتونه تاسو ته روښانوي او هغه د پوهې او حکمت څښتن دی. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. او په کومه ښځه باندې چې ځواني تیره ناستې وي یعنې د لوړ عمر خاوندانې د نکاح لمنې نه وي که هغوی خپل پړونه کېږدي نو پر هغو څه وبال نشته په دې شرط چې د ډول او سینګار څرګندونکي نه وي. سره له دې که هغوی هم پتمني غوره کړي نو د هغو په حق کې ښه ده. الله هر څه اوري او په هر څه پوهېږي. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. هیڅ باک نشته که کوم روند یا ګوډ یا ناروغ د چا له کور نه خواړه وخوري او نه پر تاسې په دې کې څه باک شته چې له خپلو کورونو څخه خوراک وکړئ یا د خپل پلار نیکه له کورونو څخه یا د خپل مور او نیا له کورونو څخه یا د خپلو ورونو له کورونو څخه یا د خپلو خویندو له کورونو څخه یا د خپلو ترونو له کورونو یا د خپلو ترایندو له کورونو یا د خپلو ماماګانو له کورونو یا د خپلو توړیو له کورونو څخه یا له هغو کورونو څخه چې د هغو کلیګانې ستاسې په لاس کې وي یا د خپلو دوستانو له کورونو څخه. د دې هم څه باک نشته چې تاسې په ګډه سره یو ځای خواړه وخورئ یا بیل. البته کله چې کورونو ته ننوځئ نو خپلو کسانو ته سلام اچوئ. د خیر دعا د الله له لوري ټاکل شوې ډیره برکتناکه او پاکه سوتره
په دغه ډول الله تعالی تاسو ته آیاتونه بیانوي هیله ده چې تاسو له پوهې او ادراک نه کار واخلئ. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. ریښتونی مؤمنان هم غدي چې الله او د هغه پیغمبر د زړه کومي ومني او کله چې د کومې ټولنیزې چارې په وخت کې له پیغمبر سره وینو له هغه څخه له اجازه اخیستلو پرته دي نزي. کوم کسان چې له تانه اجازه غواړي هغوی د الله او د پیغمبر منونکي دي. نو کله چې هغوی د خپل کوم کار د پاره اجازه وغواړي نو چاته چې د خوښه شي اجازه ورکړه او دغه خلکو په حق کې له الله نه د بخښنې غوښتنه وکړه. الله په باوري توګه بخښونکی خورا مهربان دی. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اے مسلمانانو په خپل منځ کې د پیغمبر بلل لکه ستاسو خپل منځو کې دی بلبلنی غوندې مګنی. الله په تاسو کې هغه خلک پیژني چې یو بل ته ځانونه پناه کوي او غلی غوندې په پټه وځي. د پیغمبر له حکم څخه سرغړونکي باید وویریږي چې په کومه فتنه کې اخته نشي یا دردناک عذاب پرې رانشي. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. خبردار اوسئ په اسمانونو او ځمکه کې چې هر څه دی د الله دی. تاسو چې په هر تګلاره یاست الله ور باندې پوهیږي. په کومه ورځ چې خلک د هغه لوري ته ور وګرځول شي هغه به هغه ته وروخي چې هغه څه کړي راغلي دي. هغه په هر څه عالم دی. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ډېر برکتناک دی هغه ذات چې هغه پر خپل بنده باندې دغه فرقان نازل کړ ترڅو چې د ټولو نړیوالو لپاره آگاه کوونکی وي. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هغه ذات چې د ځمکې او اسمانونو د پاچایۍ څښتن دی او څوک یې زوی نه دی نیولی چې له هغه سره په پاچایۍ کې څوک شریک نشته. هغه چې هر شی پیدا کړ بیا یې د هغه یو سرنوشت وټاکه. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. خلکو له هغه پرته داسې معبودان ونیول چې هیڅ شی نه پیدا کوي بلکې په خپل هڅول کیږي. په خپل د خپل ځان لپاره هم د څه ګټې یا زیان واک نه لري او نه مرګ په واک دی او نه ژوند او نه هم بیا ژوندي کول. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه
قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. او هغه کسانو چې کافر شوي دي وویل چې دغه فرقان له ځانه جوړ کړی شوی شاید چې دغه سړي په دروغ رامنځته کړی دی او جینو نورو خلکو په دې کار کې له ده سره مرسته کړې ده. لوی ظلم او سخت دروغ دي چې دوی پرې درېدلي دي. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وای دا د پخوانو خلکو لیکل شوي شیان دي چې دی نکلونه کوي او هغه د ته سهار او ماښام اورول کیږي. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. اے محمد دوی ته وای چې دا هغه چا نازل کړی دی چې د ځمکې او اسمانونو په راز پوهي. حقیقت دا دی چې هغه ستر بخښونکی او مهربان دی. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. وای دا څنګه پیغمبر دی چې خواړه خوري او په بازارونو کې ګرځي را ګرځي ولې دته کومه پرېخته ونه لېږل شوه چې د ده سره وه او پر نه منونکو باندې ګواښ کولای. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. یا که نور هیڅ نه وای دته کومه خزانه را کوزه کړای شوی وای یا د کوم باغ وای چې له هغه نه په ډاډینه روزي ترلاسه کولای. ظالمان وای تاسو خو په کور وهلي سړی په روان یې. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وګوره دوی څنګه عجیبه دلیلونه درته وړاندې کوي. دا سلار ورکی دي چې هیڅ کومه د کار خبره په فکر کې نه ورځي. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. ډیر برکت ناک دی هغه ذات چې کو غواړي د دوی له ټاکلو یاد کړای شو شیانو څخه هم زیات درکولی شي. یو نه ډیر باغونه چې تر هغو لاندې ویالې بهیدونکي وي او لوړې دنګې ماڼۍ. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. بلکې هغوی د قیامت ورځ دروغ ګڼلې ده او څوک چې د قیامت ورځ دروغ وګڼي د هغه لپاره مونږ ته او جن لمبه وهونکی اور تیار کړی دی. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. هغه یعنی دوزخ چې کله له لرې څخه دوی وویني نو دوی به د هغه د غضب او تاو اوازونه واوري. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. او کله چې دوی لاسونه او پښې تړلي په هغه کې یو تنګ ځای ته ورننویستل شي نو د خپل مرګ غوښتنه به وکړي. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. په هغه وخت کې به ورته وویل شي چې نن یو مرګ نه ډېر مرګونه وغواړي. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. له دوی څخه پوښتنه وکړه دغه سرنوشت ښه دی او که هغه جاوداني جنت چې له خدای ویریدونکو پرهیزګارانو سره د هغه وعده شوې ده چې د هغو د کړو وړو مکافات او د هغو د سفر وروستی پړاو به وي. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا.
چې په هغه کې به د هغو هر غوښتنه ترسره شوې وي چې په هغه کې به هغوی د تل لپاره هستوګن وي چې د هغه ورکړه ستا پر رب باندې یوه واجب الادا یعنی د ترسره کولو وعده ده. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. او همغه ورځ به وي چې کله ستا پروردګار دغه خلک هم را ایثار کړي او د دوی هغه معبودان هم راوبلي چې نن دوی له الله نه پرته د هغو بندگی کوي. بیا به هغه له هغو نه پوښتنه وکړي آیا تاسې زما دغه بندگان ګمراه کړي او که دوی په خپله له سمې لارې نه اوښتي بې لارې شوي. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. غیب عرضو کړي پاک د استازات زمونږ لپاره خو د دې مجاله هم نو چې له تا څخه پرته کوم بل څوک خپل سرپرست ونیسو خو تا دوی او د دوی پلرونو نیکونو ته ښه د ژوند وسایل ورکړل ان تر دې چې دوی درس هیر کړ یعنی ستا له یاد نه غافل شول او په هلاکت کې ولوېدل. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. داغه سبا دروغ غنی هغوی یعنی ستاسې معبودان ستاسې هغه خبرې چې نن تاسې کوي بیا به نه تاسې د خپل هلاکت مخنیوي وکړای شي نه به له کومې خوا څخه مرسته وموندلی شي او هر څوک چې له تاسې نه ظلم وکړي په هغه باندې به موږ د سخت عذاب خوند وڅکو. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. اے محمد لتانه مخکې چې مونږ هر څومره پیغمبران لیږلي وو هغوی ټول هم خواړه خوړونکي او په بازارونو کې ګرځېدونکي خلک وو. په اصل کې خو مونږ تاسې ځینې د ځینو لپاره د ازمایښت وسیله ګرځولي یاست. آیا تاسې صبر کوئ؟ ستا رب هر څه ویني. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.